نن یو څو ورځې مخکې په ترکي کې یو واقعه راغلی وه چې ډېره زیاته انټرسټینګ ده او تاسو ټولو ته چې کومه دي هغه کتل ډېر ضروري دي. په دې کې زموږ دپاره یو ډېر اهم پیغام دی، نو هغه زه تاسو ته ایکسپلین کول غواړم. زما په دې طرف باندې تاسو چې کومه ویډیو ګورئ نو په دې کې یو ترک چې کوم یو ماشوم دی، د یو سټوډنټ دی، هغه په مرۍ کې سنخلي. په دغه دوران کې هغه د روم نه بهر راځي. دغه سی سی ټي وي فوټیجز کې تاسو کتی شئ چې دا ویډیو انتهایی وایرل وه په انټرنیشنل میډیا باندې هم، او د ترکي چې کوم نیشنل سوشل میډیا ده په هغه باندې هم په دې ویډیو چې کومه ډېرې زیاتې چرچې وي او خلکو دغه استاد ته چې کومه ډېره زیاته شاباسي هم ورکو او هغې سره هغه انکرج کوو چې دې یو لوی کار کړی دی. علاوه له دې نه چې ټیچر ذمهداري دا ده چې هغه اویرنس ورکړي او هغه ایجوکیټ کړي، هغه لیټریټ کړي. نو د هغه داسې یو ذمهداري چې کومه ده هغه نباو کړې ده چې د یو ماشوم زندګي چې کومه ده هغه بچ کړې ده. د یو ډاکټر، د یو ریسکیو اهلکار کار هم ادا کړی دی. نو دغه ویډیو کې یو ماشوم په مرۍ کې دغه یو سیزن خلي او هغه په دغه یو کم پروسس باندې چې کومه دی هغه د ماشوم سره محنت کوي، روباسي. دغه پروسس ته چې کومه دی د میډیکل په ټرمینالوجي کې هایملیک منور وایي او په دغه طریقه باندې د ماشوم هغه ژوند چې کومه دی هغه چې کومه دی بچ کړی دی، ریسکیو کړی دی. په دې کې زه یو پیغام چې کومه دی هغه سپیشل درلودم، زه د خیبر پختونخوا په کنټکسټ کې او د هغې سره د پاکستان په کنټکسټ کې چې زموږ کوم ټیچرز دي، که هغه سرکاري دي که پرایویټ دي، هغوی له داسې یو پروګرام پکار دی چې داسې هغې تربیت یافته شي چې هغې د ماشومانو په داسې قسمه سچویشن کې په کار باندې راشي او هغې ریسکیو کړي. ځکه چې د داسې ماشومانو سره زموږ انډر ډیولپ کنټریز یو انډر ډیولپ کنټریز کې ظاهره خبره ده ماشومان فیملیز دومره نه دي اویر چې هغه بیا خاص کر قبایلي اضلاته پښتون چې کوم ریجن دی، بلوچستان چې کوم ریجن دی، نو هغه مختلف کینولي خپل ځان سره سکول ته وړي او د خوراکونو اشیا چې کومه دی داسې خوراکونه کوي چې په هغه کې د داسې شیانو استعمال شوی وي چې هغه بیا د ماشوم ژوند چې کومه دی هغه تباه کړي. نو سکول ته ماشومان مختلف شیان وړي. نو ټیچر له داسې تربیت پکار دی چې ټیچرز په دغه سیلابونو دوران کې خدا مکه یا زلزله وي یا چې کومه دی داسې نور قدرتي آفات وي چې هغه دوران کې د ماشوم په کار باندې راشي، د ماشوم چې کومه ده زندگی بچ کی. نو داسې قسمه مونږ لا بیسیک چې کوم تربیت ته یا اویرنس ته هغه مونږ ټیچرز له چې کومه دی ورکول دا ډیره ضروري ده. د حکومت ته هم ډېر د هغوی دپاره یو پیغام دی، زموږ عوامو ته هم پیغام دی، زموږ د سکول چې کوم مالکان دي هغوی ته هم یو پیغام دی چې داسې قسمه د ایمرجنسي شیان چې کومه دي هغې سره اکوپمنټ شو یا داسې قسمه آیډیاز چې کومه دي هغه ضرور چې کومه دي هغه ساتل پکار دي. تھینک یو فار واچینګ.